اوس بلنه ورکوم زموږ د پښتون ټولنیز ولسي ګوند مرکزي مشر ملګری علي خان مسعود ته چې هغه راشي او خپلې خبرې وکړي. جناب صدر جلسه میا افتخار چې دا زما نه ډېر کشر و په پوهنتون کې او نن زموږ درود مېلمه دی دلته دا به تاسو ته معلوماتي خبرې کوي او اجمل صاحب په حق کې هم دومره زه وایم صفدر خان خو ډېر تفصیل او ساینټیفیک کار باندې وکړل چې اجمل صاحب زه د 1988 نه پېژنم. موږ په واړو موږ یو استاد هغه د پښتو معلم و هغې به اجمل خټک شعرونه ویل د خوشحال خان خټک به یې ویل خو په هغه وخت کې زه په دې نه پوهېږم چې دا ژوندی خوشحال خان خټک دی او که دا بل اجمل خټک دی. بیا وروسته په دې پوه چې خوشحال خان ډېر پخوا مړ دی او دا ژوندی اجمل دی. اجمل صاحب چې کوم دی دلته ډېر خلک ناست دي. اجمل صاحب د په هغه وخت کې تاسو ته پته وه چې په جهاني سیاست کې د باچا خان رول په هغه وخت کې عدم تشدد نان وایلنس او ګیواټ لوزي حکایت وکړه او په هغه وخت کې اجمل خټک یو 19 کلن و. اکوړي کله هر چا ته معلوم ده اکوړي کله چې کوم دی د جرمنیانو په ژبه په اټوبان باندې پروت دی. د ټول په دې منطقه کې چې د انسانیت د آریان راواخله چې څومره سیلابونه تللي دي په دې لار تللي دي. نو اجمل خټک چونکې د خوشحال خان خټک د کورنۍ نه و نو د سیاست د ده په وینه کې وکړه چې څه وخت باچا خان دا یو 19 کلن و چې د کویټ انډیا یو پروګرام و په هغه وخت چې ګاندي د باچا خان د مشرګري کوله اجمل خټک په کې حصه اخیستې وه یا هلک وکړ. بیا وروستو دغه اجمل خټک چې کوم دی د لوی شاعر هغه تاسو ټولو ته پته ده د لوی ادیب د لوی سیاستمدار په توګه وپېژندل شو او دا اجمل خټک تر اخره پورې یو اصولي سړی پاتې شو. دا نه خرڅ شو نه ویرېدو هم چې په کوم کور کې پیدا شوی و هم په کور کې حصه ورکړله. د یوه کوټه چې کوم ده داسې نه کړه جوړه لکه نن سبا چې کوم سیاسي مشران کرپټ شي او میلیارډونه پیسې وګټي که نو اجمل موږ هم ډېر نږدې نه پېژنو. اجمل واحد سړی و چې لاندې باندې پښتنو نه خبر و لاندې پیدا شوی و غټ شوی و لوی شوی و بیا افغانستان ته لاړ د ټولو منطقې نزاکتونو نه د سړی ډېر خبر وکړ. خو بهرحال ژوند یوه ورځ ختمیږي. موږ په دې خوشحال یو چې په دې سپېره وخت کې چې بمونه خلاصېږي او ښه مشران په ډېر بې عزته طریقه سره مري چې داسې یوه طریقه باندې دی د دنیا نه نه لاړو بلکې مرګ خو حق دی. موږ تاسو ټول ځو که نه او خدای دې وبخي او زه په دې خوشحال یم چې نن دومره ډېر پښتانه دلته راغلي دي او د دې لوی مشر دغه قدر دی په مړینې باندې هم خو په اجمل صاحب باندې دا تور څوک نشي لګولی چې دا زه چاته نقصان ورسو یا دا کار وکړو یا دا کار وکړو. د یو لوی انسان لاړو خو دغه انسان خپل ژوند فضول تېر نه کړو. دا موږ ته وروستو یو ادبي پانګه پرېښې راکړه. دا به تر کلونو تر سوونو کلونو لکه څنګه خوشحال خان کورنۍ ته د خپل نیکه حق ادا کړو. دا به اجمل خټک د هغې وخت پیداوار و چې څه وخت لینن انقلاب کړی و. لینن مړ شوی یو کال یې شوی و د شټالن وخت چې دی پیدا شوی د 1925 کې که نو بیا د دویم جنګ اعظمونه پاتې کیپیټالیزم او د کمونیزم دور پیل شو مقابله او په دې وخت کې هند هم تقسیم شو که په هغه وخت کې په هند کې پاکستان جوړ شو بیا هند شو بیا په پاکستان کې چې کوم د کمونیسټانو مرکز و یا د لیفټ وینګ پالیټکس و چې په هغه وخت کې NSF ورته نیشنل سټوډنټ فیډریشن دا په کراچۍ کې و که نو دا اجمل خټک دی چې کوم دا په هغه وخت کې دا یو مترقي سیاست یوه برخه وه. مګر اجمل خټک ته په ژوند کې بیا دا خبره هم ثابته شوه چې دغه شی هم د منځه لاړو که نو موږ په دې عقیده یو چې د اجمل خان سیاست د ولي خان د سیاست په دې منطقه کې یو تعمیري سیاست و او یو تعمیري سیاست به وي. که څوک په دې منطقه کې امن غواړي که څوک په دې منطقه کې د فنډامنټالیزم خلاف راپورته کېدل غواړي نو باید دغه عدم تشدد ګیواټ لوز او نان وایلنس سیاست مخکې بوځي. خاص کر د پښتنو دپاره دا ډېر ضروري ده. باچا خان به وی چې پښتون ګټه کولی شي مګر ګټه ساتلی نه شي ځکه چې پښتون تشدد پسند دی. پښتون ګیواټ کوي زور کوي د خپل رور سره کوي. نو باچا خان وی چې ما کوشش دا دی چې زه یو داسې افغان وروزم چې هغه ګټه هم کړی شي ګټه هم ساتلی شي. نو نور دلته به نور خبرې کوي. زه تاسو نور ډېر وخت نه ضایع کوم. د خدای په امان.